زموږ د هېواد ځمکني بڼه او اقلیمي توپیر د دې لامل شوی دی چې ګڼ شمېر نباتات د تنوع له امله پکې تر حاصله ورسیږي چې له دې ډلې یو هم طبیعي بوټي دي. طبیعي بوټي هغه ګیاوې یا نباتات دي چې له لرغونې زمانې راهیسې خلکو پېژندلي دي او ورڅخه تر ننه د درملنې په موخه ګټه اخیستې ده. د څېړنو له مخې 140 ډوله درملیز بوټي پېژندل شوي دي. دا شمېر د سیمې طبیعي بڼې ته په کتو کم ښکاري ځکه څېړنو ته اړتیا ده او کومې څېړنې چې ترسره شوي دي په بهرنۍ ژبو لیکل شوي دي او یا نیمګړي دي. همدا بوټي د هېواد په اقتصادي پرمختګ کې پراخه ونډه لري او یو له هغو توکو څخه دي چې موږ یې له هېواد څخه د باندې وړو او د هېواد د عمومي صادراتو 25 سلنه جوړوي. د معلوماتو له مخې معمولاً خوږکۍ، هینجه، زیره او زعفران دي چې زیات یې پاکستان، هند او چین ته لیږل کیږي. طبیعي بوټي د هېواد ثروت دی چې ژغورنې، ساتنې، پالنې، ودې او نورو ته اړتیا لري. دا برخه باید تر ځانګړې پاملرنې لاندې ونیول شي. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، طبیعي بوټي زموږ د ګران هېواد ملي شتمني ده، باید عام ولس یې ساتنه وکړي. حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی تطبیق کړي او په ټوله کې باید دا شتمني د هېواد په ګټه وبلي او ساتنې ته یې لاس په کار شي. قدرمنو اوریدونکو، په دې تړاو زه نن د کابل ولایت لویدیځ اړوند پل سرخ سیمې ته راغلی یم. غواړم تاسې ته د هېواد له طبیعي بوټو جوړ شوي محصولات د انځور په بڼه وښایم. په دغه هټۍ کې د هېواد له طبیعي بوټو جوړ شوي محصولاتو مسؤل علي ګل چې کابل 10 کاله کېږي په دې برخه کې کافي تجربه لري، موږ او تاسو ته به د خپلو محصولاتو او د هېواد شته بوټو په ارزښت معلومات راکړي. زموږ د افغانستان د نارنج او د ګلابو دا د اقتصاد په برخه کې ډېر رول لري ځکه دا خالص شیره ده. دا په ډېرو ملکونو کې عطرونه دي، عربي ملکونه دي، فرانسه دي، مختلف عطرونه دي. خو لکه کوم مواد چې دلته په افغانستان کې جوړېږي دا خالص شیره ده د ګل. دلته مختلف عطرونه جوړېږي، لکه بیا فرانسې ته چې هلته نورو ملکونو ته دي، بیا هلته هغه کې د صابون، شامپو، کریم، مختلف د سر تیل، زیاتره دوا په حساب استفاده کېږي. نو دغه د افغانستان ښه هغه د وطني په حساب باندې چې د دې خالص د ګل خالص شیره ده، نو د ده نه بیا نور مواد هم جوړېږي. د نارنجو عطر دی، د ګلابو دی، دغه چې دی خپله بیا د ګلابو عطر دی، دا مخکې چې مې درته ویلې دا هم وطني دي د ګلابو د ګل نه. دا چې دی د 4.5 تنو د 4 تنو ګل نه د دې 1 لیتر غوړ وځي. او دغه چې دی خالص د ګلابو تیل دی. دا صادرات هم لري، لکه فرانسې ته لیږي. بل چې دی وروره دا د وطني په حساب باندې زیتون دی چې باید د دې یادونه وشي چې جلال آباد کې هلته کارخانه دی، کانال دی، هلته خپله تیل هم جوړېږي او خوراکي شیانو کې استفاده کېږي. تیل خو مختلف شیانو کې لکه د ځان درد لپاره، د ځان غوړولو د مساج لپاره استفاده کېږي، او دا دانې بیا سرکه دی چې هم خوراکي شیانو کې استفاده کېږي او تیل هم دی. بیا زیره دی، د بدخشان په نوم باندې د غره زیره دی، دا خپله ښه خوشبويي هم لري، مختلف د دیګ مختلفو شیانو کې استفاده کېږي. دا هم وطني په حساب باندې د بدخشان نوم لري، زیره بدخشان. شات چې دی وروره بیا شات هم ټول وطني دي، بیا مختلف شات دي، لکه د نورستان شات دي، ځنګلي، د پکتیا دي، د بدخشان دي، نور لکه د میدان وردګو شات دي، د دیسي د ولسوالۍ ښه شات لري، یا دارجات په نوم باندې د غور ولایت کې ښه شات دي. شات مختلف دي، د بامیانو شات دي، کوهي د غره شات دي، څو رقمه دي. نو د شاتو په برخه کې وروره بیا یو بل هغه دی، دلته دغه د نورستان شات دي، دا د وحشي مچیو دي. یو فارمي مچۍ دي، مچۍ په هغه کې 2 رقمه، یو وحشي مچۍ دي، یو فارمي دي. بیا دغه چې دي دا خپله د وحشي مچیو شات دي، دا په ټولو کې ښه شات بیا دا دي، ځکه دا مچۍ چې دي نه ساتل کېږي، نه هغه کېږي چې دته هغه ورکړي. دا په غرونو په کندو کې ځالې جوړوي، نو دې کې چې دی دا په سر باندې چې دی دا موم دی او لاندې دا خپله صاف شات دي. دا د نورستان دا د وحشي مچیو شات دي، فارمي نه دي. دا بیا کمیافت هم دي او په ژمي کې نه دي، بیا د پسرلي په اوړي موسم کې چې دی په دې وخت کې پیدا کېږي. وطني محصولات چې دي وروره دا په دې باندې ښه دي چې یو په خپل د وطن تولید دی،
بل د لکه بهرني شیان چې موږ ته راځي د نورو هېوادونو نه، لکه بعضې شیونه چې دي هغه باندې موږ مطمئنه نه یو چې دا سره کم دي سره کم نه دي. دا خو خپل وطني تولیدات دي، شرکت د نږدې نه معمول ته لیدلي دي. یو دا ده چې د وطن اقتصاد په برخه کې ښه کوي، د خلکو ته کاروبار برابرېږي، او بل دا چې خپل وطني محصولات دي کولی شي چې نورو ملکونو ته هم صادرات وکړي. گیاهای وطنی که از عوارض جانبی ندارد، مفید است برای بدن. دیگه ما کوشش میکنیم که ما از محصولات خودمان استفاده کنیم تا هم عرضه و هم خدماتشان در داخل کشور بیاد، ما چرا از بیرون بخواهیم، به خاطر که هم از لحاظ تجارتی برای ما مفید است و هم از لحاظ صحت. اکثرا دولت‌های شمال مثل بدخشان، نورستان، تخار، ساعات، البته ساعات کوپایای تخار، این ساعات که است گیاهای طبیعی اکثرا در بطن کوها قوامت به شکل طبیعی ذره میشه و میتونه مردم از این استفاده کنن. شاید بعضی گیاهایی باشه که ما تا هنوز نشناخته باشیم داره. ګلاب چې دی د ننګرهار ولایت کې په څو مختلفو ولسوالیو کې کرل شوي دي. نو دغه خپله چې دی د ګلابو چای دی، د ده نه چې دی 3 رقمه مواد جوړېږي، هم عطر دی او هم عرق دی چې د ګلاب اوبه ورته وایي، او هم چې دی چای لپاره استفاده کېږي. بیا په چای کې چې دی دغه د ګلابو چای لږ دری چې په شین چای کې اچول کېږي د خوشبویي لپاره، د ذایقې لپاره، زیاتره د دوا دپاره هم استفادې کېږي، د قبضیت لپاره، د آرامش اعصاب لپاره. او نو زیاتره دې سندې نه سره غیر نور مختلف بوټي دي چې هغه کې د بدخشان چای په نوم باندې جمبیلک ورته وایي. د بدخشان چای جمبیلک ورته وایي، هغه بیا دا ګل دی، نو دا خپله بیا د فشار دپاره هم ښه دی، خو خوشبویي او ذایقه هم لري. بیا د نه غیر نور چای دی چې مثلا د چای مکه په نوم باندې د ترش چای دی، د وطني نوی نصرآباد کې دي، مختلفو ولایتو کې خو کم یافته دي. یا نور دې نه غیر لکه د زیتونو پاڼې او نعناع دی، دا چای چې دی د زیتونو پاڼې دي او نعناع دی، دا د شکر لپاره، څوک چې د شکر تکلیف لري لکه چای غوندې دمیږي په جوش اوبو کې. دا بیا تیل دی، مختلف تیل دی، دا هم په وطني په حساب باندې مثلا دغه د سیلاني تیل دی، دا په مزار کې جوړېږي، او دغه بیا د چهارمغزو تیل دی، دا هم وطني دی، طبیعي دی، هم خو د خوړلو لپاره استفاده کېږي او هم د مساج لپاره د ویښتانو لپاره هم استفاده کېږي. بیا دغه د بادامو تیل دی، دا خپله د بدن د شفافیت د هغه دپاره د پوستکي د نرموالي دپاره فایده کوي، د ویښتانو دپاره هم، او خالص دي که څوک د دوا په حساب باندې وخوړل شي نو خوړلو ته هم استفاده کېږي. هغه د نارنج د ګل اوبه دي، دا هم د مخ د لکو بخار دپاره او د مخ د غوړ مخ پوستکي دپاره بیا دا ښه دی، دا هم همدا قسم په ټول مخ باندې دغه استفاده کېږي. دا هم وطني دی، په جلال آباد کې کارخانه دی، هلته د هغه زمانه ته راځي. عطرونو په برخه کې بیا چې دي د ګلابو د ګل عطر دی، د نارنجو د ګل عطر دی چې دغه ډېر هغه لري. دلته ښه هغه یې دا دی چې کوالټي خالص د ګل غوړ دی، لکه نور مواد پکې نشته دی، لکه کیمیکل دا خپله د عطر ورکول دي، خپله د ګل شیره دی، ماشین کې په طبیعي ډول ګل هغه کېږي، بیا هلته که نه خالص غوړ وځي. نو بیا دا چې دی په فرانسې ته د نارنجو د ګل د ګلابو د ګل عطر دغه خپله غوړه چې ده شیره یې د هلته لیږل کېږي، بیا هلته په مختلفو شیانو کې ګډېږي. دولت څخه هم همداسې یو خواهش دی چې دغه د بعضې ماشیني په برخه کې د څوک چې کاروبار کوي کارخانو سره کومکونه وکړي، په هغه کې چې هغوی دغه بعضې مشکلاتونه او بعضې کمبود چې لري هغوی ته زمینه برابره شي او د افغانستان تولیدات پیشرفت وکړي او ځوانانو ته هم یو ښه کاروبار او وطن په برخه کې ښه هغه ولري.